ډېر ځلې داسې پیښیږي چې مونږ ساده حالتونه کله چې مطالعه کوو نو مونږ کولی شو په هغې کې نظري احتمال لاسته راوړو. د دې مثال به څه شی وي لکه مونږ یو ځای کې یو سکه پورته غورځوو، مونږ پوهېږو چې سکې دوه مخونه وي، یو مخ یې د شیر وي یا هیډز ورته وایو او بل مخ یې څه شی وي ټیلز یا ټي یا خط ورته وایو. نو که چیرې مونږ داسې ووایو چې مونږ سره یوه سکه ده چې هغه بې پرې سکه ده، معنا دا چې دواړه مخونه یو شانته د غورځېدلو امکان لري، نو مونږ په هغې کې د شیر د راوړلو احتمال چې مونږ ګورو نو دا مونږ پوهېږو چې د سکې دوه مخونه دي، نو مونږ سره دوه ممکنه یا دوه د مساوي امکان پیښې مونږ سره کیدای شي او د شیر غورځېدل پکې هغه یو حالت دی. نو د دې سکې چې کله دا سکه بې پرې وي د دې څخه چې د شیر غورځېدلو احتمال څومره دی؟ 1/2 دی. نو دا یو حالت دی، دې ته موږ وایو نظري احتمال. همدارنګه موږ کولی شو چې همدغه کار د لډو یا د رمل د ګیټې سره هم مطالعه کړو. داسې چې موږ کله چې موږ د لډو یا د رمل یو ګیټی غورځوو نو هغې کې 6 پیښې داسې ده چې د هغې د واقع کېدلو امکان یو بل سره څنګه دی؟ مساوي دی. موږ سره 6 داسې پیښې لاسته راځي چې د 6 واړو کېدای شي 1 2 3 4 5 او یا 6 خاله موږ ته راوغورځېږي. د 6 واړو د غورځېدو امکان مساوي دی سره. نو کله چې اوس موږ غواړو په دې کې داسې ووایو چې د داسې یو عدد چې هغه د 3 سره مساوي یا د 3 څخه لوی وي، د دې احتمال به څو وي؟ نو موږ پوهېږو چې دلته موږ سره ټول د مساوي امکان پیښې پکې څو دي؟ 6 دي، ځکه دا 6 عددونه دي او په دې کې څومره عددونه زموږ شرط پوره کوي؟ دغه 3 او د 3 څخه پورته دا 4 واړه عددونه دا زموږ شرط پوره کوي. نو د دې احتمال به څو شي؟ 4 کوم چې بیرته مساوي دی له 2/3 سره. نو دا د دې نظري احتمال دی. نو دا خو ساده حالتونه دي لکه د سکې غورځول یا د لډو د ګیټې غورځول او کېدای شي د کمپیوټر په مرسته تاسې د دې ډېر ځلې دا کار تکرار کړئ او د دې احتمالات تاسې نظري احتمال لاسته راوړئ. خو موږ سره داسې حالتونه هم شته چې حتی کمپیوټر هم نشي کولی چې د هغې نظري احتمال موږ ته معلوم کړي. د بیلګې په ډول که چیرې موږ تاسې ووایو چې د کرکټ لوبه یادوو، موږ په کرکټ لوبه کې اوس تاسې غواړئ د دې احتمال پیدا کړئ چې راتلونکې لوبه کې به تاسې څومره منډې جوړوئ. نو دا داسې احتمال دی چې دا موږ په نظري ډول باندې د دې تخمین یا اټکل نشو کولی، ځکه چې دلته ډېر زیات شیونه دي چې هغه په دې باندې اغېز لرلی شي. کېدای شي یا څوک لوبه خراب وکړي، کېدای شي مقابل لوري توپ اچونه ښه وکړي، کېدای شي د لوبې ویشتنځی یا پیچ چې ورته وایي هغې کې ستونزه، هغې کې لوبه کول سخت وي یا باران وشي لوبه لږ څه خرابه شي او ډېر زیات فکتورونه چې په دې باندې تاثیر غورځولی شي. نو بیا په داسې حالت کې غوره دا ده چې موږ د تجربوي احتمال څخه کار واخلو. او تجربوي احتمال څه ته وایي؟ تجربوي احتمال هغه احتمال دی چې موږ د یوې پیښې د واقع کېدو یا پیښېدو په اړه باندې د تیرو معلوماتو یا د تیرو تجربو څخه ګټه واخلو او د هغې د پیښېدو احتمال لاسته راوړو چې دې ته موږ بیا انګلیسي کې وایو experimental probability یا تجربوي احتمال ورته وایو. د بیلګې په ډول تاسې د خپلو د کرکټ د لوبو یو داسې ډیټا جوړه کړې، یو هیستوګرام مو جوړ کړ چې په هغې کې تاسې په هر لوبه کې څومره منډې تاسې کړي هغه معلومات تاسې پکې اچولي. 2 لوبو کې تاسې کړي دي 0 او 9 ترمنځ منډې، همدارنګه 4 لوبو کې تاسو کړي دي 10 او 19 ترمنځ منډې، 5 لوبو کې د 20 او 9 ترمنځ منډې دي، 3 لوبو کې 13 او 9 ترمنځ او 2 لوبو کې 40 او 49 منډو ترمنځ تاسې جوړې کړي دي. نو اوس دا ټولې چې موږ راواخلو نو 2 جمعی 4 جمعی 5 جمعی 3 او جمعی 2 دا ټول کېږي څومره؟ 14 لوبې. نو 14 لوبې کې تاسې دا رنګه منډې جوړې کړي. اوس تاسې غواړئ چې 18مې لوبې لپاره دلته که زه ولیکمه چې 18مې لوبې لپاره دې لپاره تاسې څه معلومول غواړئ؟ دې لپاره تاسې معلومول غواړئ چې د دې احتمال به څومره وي چې ستاسې منډې د دې په 18مه لوبه کې ستاسې د منډو احتمال چې د څونه د 13 نه بیا تاسې ډېرې یا 13 نه زیاتې منډې تاسې کوئ. دې احتمال به موږ اوس څنګه لاسته راوړو؟ نو د دې اوس احتمال معلومول ډېر ستونزمنه خبره ده، ځکه موږ مخکې ویل چې دې کې ډېرې خبرې دلته راځي. کېدای شي تاسې خپله ښه لوبه ونه کړئ، کېدای شي مقابل لوري کې توپ اچوونکي ښه لوبه وکړي، تاسې زر آوټ شئ، زر وسوځېږئ پکې. همدارنګه کېدای شي د لوبې ځای یا ویشتنځی یا پیچ چې ورته وایي هغه ډېر سخت وي، په هغې باندې لوبه سخته کېږي. همدارنګه باران شي، باد شي یا ډېره ګرمي شي، نو کېدای شي په دا هر څه په تاسو باندې تاثیر وکړي. نو دا موږ احتمال نظري ډول باندې نشو معلومولی، خو موږ
کولی شو چې دغه تیرو معلوماتو په اساس یو څه احتمال لاسته راوړو. خو خبره دا چې دا احتمال به داسې نه وي چې 100% به هماغسې واقع کېږي. یو اټکل کولی شو لکه یو د تیرو معلوماتو په اساس یو اټکل او یو تخمین کوو چې یاره داسې امکان لري چې دومره منډې کېدی شي وشي. نو ویلی شي چې دغه نظر دغه تیرو معلوماتو یا تیرو تجربې ته د دې احتمال یا اټکل هم ورته ویلی شو، ځکه اټکل ورته وایو چې دا ډیره یقیني خبر نه ده چې دا به 100% همدغه شی واقع کېږي. خو موږ یو اټکل کوو. موږ دلته وینو چې موږ په تیرو 14 لوبو کې 15 لوبو کې داسې لوبې کړي دي چې 15 لوبې پکې داسې وي چې هغې کې موږ 13 یا 13 نه پورته منډې جوړې کړي یا تاسو جوړې کړي. نو دغه 2 جمع 3 دا 15 لوبې دي. نو موږ وایو چې د دې اټکل مساوي کېږي ټولې لوبې څومره دي 14 لوبې دي. 14 لوبو څخه 15 لوبو موږ دا شرط پوره کړی. نو د دې احتمال موږ څه په لاس راوړو 15/14. خو یو ځل بیا باید ووایم چې دا تاسې 100% په اطمینان سره نشي اخیستی. دا یوازې څه شی دی احتمال دی، بلکې کله کله دې احتمال هم نشو ویلی. دې ته که موږ اټکل وایو یا داسې وایو چې تیرو 14 لوبو کې 15 لوبو کې داسې شوي دي، نو د هغې په اساس باندې ویلی شي چې دومره احتمال یا دومره اټکل د دې شته چې کیدای شي بیا هم داسې څنګه شي دغه 13 نه زیاتې منډې تاسې جوړې کړئ. ځکه دلته ډېر زیات فکتورونه راځي. کیدای شي موږ مخکې ویلي چې کیدای شي تاسې خپله لوبه خرابوي، یا کیدای شي د مقابل لوري روزونکی بدل شوي وي، هغوی ښه روزلی وي، کیدای شي نور څه فکتورونه پکې لاسته راشي. نو په دې ډول ځکه په دې ډول باندې موږ وایو چې دغه یو څه شی دی تجربوي احتمال دی چې موږ د تیرو ډیټاګانو څخه یا د تیرو معلوماتو او تیرو تجربو څخه لاسته راوړلو، کوم چې یوازې احتمال دی او 100% پې یقین نشو کولی.